د کابل په اوسني واکدارانو باندې په دې طرز باندې یو پریشر جوړول غواړي چې زما دا خبرې به ومنې بیا به زه داسې کار نه کوم یا بیا وکړم. خو محترمو دا خبره څوک نه کوي، زه به یې دلته وکړم حالانکې ټول خلک پرې پوه دي چې دا ګیم د چا دی. د امریکې په خوله دا کار شوی دی. د څه دپاره؟ امریکا په دا خطا کې جنگ غواړي او د دغې ابتدا یې پاکستان ورته وکړه ته چې په دې کې په ډیورنډ کرښه لر و بر افغانان خفه کړي او بیا 2 میلیونه افغانان په زور د خاورې نه وشړي. دا ډېر لوی نفرت پیدا کوي. دا نفرت په راتلونکي جنګ کې به یو نوی تودوالی ورکوي. دا زموږ له اړخه نه وشو. دا تودوالی پاکستان خپل پیدا کړو، نفرت یې پیدا کړو، ضد یې پیدا کړو او د خلکو په ذهنونو کې داسې قهر جوړ کړو چې سبا دلته څوک هم جنګ کوي اول به دوی سپورټ کوي. محترمو دا ابتدا چا وکړه؟ سبا به تباهي کېږي. بیا به کله وایي دا خو پلانکي سیاسي کړي دي، پلانکي پښتون ملا کړي دي، پلانکي پښتون لیډر کړي دي، پلانکي اتحاد کړي دي. نو ابتدا خو ما وکړه د دغې نفرت د جوړولو، د دغې ضد پیدا کولو او د خلکو په ذهنونو کې کار جوړولو د اقدامات چا وکړل؟